شي او کېدی شي ته پیدا کولی شي بیا که نه او جی او فیسبوک باندې بسم الله کوم او وایي بسم الله الرحمن الرحیم زه خو نن ډېر خوش قسمته ځان ته وایم ځکه چې د خیرآباد په چوک کې دې ځای څه نوم دی خیرآباد خیرآباد بازار دی د خیرآباد په بازار کې زه نن هغه خپلو ملګرو سره ادیبانو سره ملګرو سره یو ځای شوم زما زړه غواړي چې زه داسې خبرې وکړم چې زما مناسب نه وي خو کېدای شي د راتلونکي خلکو لپاره ښې وګرځي نو زه به شروع دې نه وکړم چې ما سره هارون ادیب صاحب ناست دی نو دی هم شاعر دی خو زه به چا شعر ووایم خیر دی یو شاعر ویلي دي چې دلته هم زمرم هلته هم زمرم نو دا خبره چې کوم وخت کې شوې ده ما ته پته نشته چې څه ټایم شوې ده کوم وخت کې شوې ده چا کړې ده خو زمونږ ستاسو په شریکه او د ایشیا د امن بابا باچا خان په دې باندې ډېر زیات د سوچ سره دا خبره ډېر کاله مخکې کړې وه چې پښتنو یا به یو کېږو ګنې لوکېږو اوس چې موږ هغې خبرې ته سوچ وکړو نو نن چې په دنیا کې څه روان دي دا د باچا خان وینا وه او بیا چې باچا خان د دې دنیا نه په دې ارمان لاړه چې هغه د مظلوم قومیتونو اواز پورته کړ او بیا هغه په آخر کې یو مصره کړې وه چې د زړه په باغ مې ګلی وشوه د زړه په باغ مې ګلی وشوه بویه چې بیا سپرلی راځي سپړي ګلونه نو د باچا خان نه پس رهبر تاریخ ولي خان هغه مشن په 18 کال کې دوره مخکې بوت چې دنیا باندې مسلط شوه خبره د باچا خان فکر او سوچ ته زموږ سلامونه او بیا د ولي خان جرأت ته زموږ ډېر ډېر سلامونه چې هغه د باچا خان مشن زموږ خلکو ته اگر چې د دواړو مقصد پوره نشو خو په آخر کې الله تعالی د باچا خان نسې د اسفندیار او د ولي خان بچی اسفندیار او موږ به د پیپل پارټۍ لږه شکریه هم ادا کوو اگر چې مطلب د هغې پکې هم کېده او د بل سره هم کېده خو په داسې حالاتو کې چې دلته کې زموږ حکومت راغی او خدای پاک وکړو چې د دې صوبې نوم صوبایي اټانمي د مرکز نه 15 محکمې راغلم د باچا خان او د ولي خان ارمان د اسفندیار په وجه خدای پوره کړ چې په 18 ترمیم کې رانرسو خو زه دلته دا یو خبره کوم چې ما څنګه په شعر کې وي چې دلته هم زمرم هلته هم زمرم موږ راتلونکي نسل له پکار دي چې کومې کرښې انګریز ایستې وي زه خو د قبایلو ډېر مشکور یم چې هغوی پښتونخوا کې ځان زموي دا شی یو کېږي انشاءالله لر او بر یو ځای کېږي کام جدا کېږي نه او کار سره په ډانګونو وایي دا جدا کېږي نه نه موږ تاسو ټول دا پکار دي چې راتلونکي نسل کې یوت وینګ کې ظلمو له پکار دي چې هغوی دلته هم او بر هم لر او بر دواړو کې یو بل سره پہچان پیدا کړي یو بل سره یووالی پیدا کړي ځکه چې زموږ ثقافت یو دی زموږ تحریک یو دی زموږ ایمان یو دی زموږ بنیاد یو دی نو موږ پاکستان او هندوستان آزاد کړی باچا خان او ګاندھی دی په دې کې دیوبند علما شامل دي چې کې شیخ الهند مولانا ابوالکلام آزاد حسین احمد مدني صاحب شبیر احمد صاحب خو سرپرست دی باچا خان او ګاندھی اوس چې دا کومه تحریکګري روانه ده که چېرې د پاکستان واکدارانو که هغه د پوج په شکل کې دي او که د حکومتونو په شکل کې دي که دی د این پي حکومت سره اګري شوي وی نن 12 کاله مخکې چې د این پي د حیدرالوتي په شکل کې حکومت و نو هغوی د ترهګرو خلاف اخیري اپریشن شروع کړو نو خلکو ته مخالفت وکړو اوس نن چې د پی ټي آی حکومت دی او زه دا پاکه خبره کوم په دې خبره کې دا راشي په ټوله کې چې طالبانو مشران دلته 3 کسان دي بونیاد ډېر دي سمیع الله کې
مشر دی طالبانو، پروفیسر یې مشر دی، عمران چې موږ ته کپتان وایو دا کپتان د طالبانو مشر دی. دا ټول د پښتنو تباکار دي. نو موږ له پکار دي چې زوم چې دلته زمرم هلته هم زمرم، هلته هم پښتون مړېږي دلته هم پښتون مړېږي. که خودکش دی زما بچی دی زما بچی دی زما بچی دی. د دې ته تیار کړی دی چې د دین په نامه هر چا د دین په نامه پښتانه ډېر زیات ولګېږي. د دې جاکټ سره الو زنده څوک مړېږي دا هم زه مړېږم. نو اسفندیار خان د نن نه 11 کاله مخکې په اسمبلی کې اهم تقریر چې کړی په هغې کې ویلو چې ټوپک پردی کارتوس پردی سینه زما د پښتون لاس جوړه کوم ته چې مه کوئ امن دپاره یو شی. او بیا د باچا خان اخر کې دا خبره کومه چې د باچا خان او د ولي خان خبرې دې حد ته راورسېدې چې هغه وایي چې ګاونډ سره تعلق پیدا کوي، چې تعلق پیدا شي امن به راشي، چې امن راشي ډیولپمنټ به راشي، چې ډیولپمنټ به راشي ولي به جوړ شي، خوشحالي به جوړ شي. نن په دې حکومت کې د نواز شریف حکومت ته اوسو نواز شریف زی وایي امن غواړو امن راولو، راحل شریف زی وایي امن زی ډېر مشکور ما خو عمل دې پې وکړي په دې خبرو دې عمل وکړي. عمل انشاءالله امن به راشي. او اخر کې تاسو ته یو خبره کومه چې د باچا خان غونډه کې سړي خدای خدمتګار د عدم تشدد پیروکار د ولي خان غونډه کې پوه سیاستدان چې د باچا خان پرمیشن پورا او دغه تاریخ ډېر مخکې بوتلی او بیا د اسفندیار غونډه خلک د اسفندیار غونډه کې نسی چې پیدا کېږي الله تعالی دغه د لاس هغه څه پوره کوي. نو موږ له یوت پرنګ له راتلونکي وخت پکار دی چې لره او بر یو تعلق وساتي جوړ وساتي او چې جوړ راشي انشاءالله امن به راشي او موږ به تاوان وکړو او اخري ګټه به د پښتون انشاءالله. زه یو وار ستاسو ډېر مشکور دا نمبر دغه ژوند عدم تشدد او دغه خوینه داسې وو چې هر سړی به د ځان نه اوچت ګڼه اگر چې هغه د آخري د ولي پیغمبر و بلکل د آخرین ولي و او اولین ولي و. د آخرین اولین په دې و چې کله آدم علیه السلام الله تعالی دا ترې راګذر نو د خدای د نوم سره د حضور صلی الله علیه وسلم نوم یې لیدلی اولین آخرین. نو بیا آدم علیه السلام د حضور صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې معافي وغوښتله د خدای نه. نو هغه خونې چا کې موجود دي دوو کسانو دنیا کې یو لس منډیلا یو باچا خان. لس منډیلا 29 کال جیل تېر کړی او باچا خان 30 کاله حکومت یې موږ یو ګډوډ اوس هغه شی نن ټولې دنیا تسلیم کړو. باچا خان د سن 47 نه مخکې د امن خبره کړې وه ګاونډ سره تعلق خبره کړې وه او چې ټوله دنیا اوس کوي بیا د ټول نه غټ انقلاب باچا خان نفته چې د مظلوم قومونو اواز سره ولې نو ډیمات کړ د خلکو ووټو شو. لکه دا خو د تاریخ وړ خبرې اجمل صاحب وایي چې نن ټول ولس د هغه محبوبه سندرې وایي چې به د ځان سره ژړله کله ګوره باچا خان پرون وایي چې ګاونډ نشي بدلېدی لکه دا حقیقت ته چې ګاونډ اوس هندوستان دی. ته خو نه هندوستان ختمولی شو نه هندوستان پاکستان ختمولی شي لکه دوه ګاونډیان دي که نه د خدای حکم دی د ټول وینا ده چې تاسو ګاونډ سره تعلق ښه ساتئ چې ملک امن کړي. اوس خبره دې ته راغله چې نواز شریف کاروبار کول غواړي. نو چې کاروبار یو سړی کوي خو لکه چې ته چپس تیارې خو د چپس د تیارېدو نه پس به ورته ګا کم ګوري چې دا اوس په چا خرڅ هم کم که نه لکه نن چې زه راغلی لکه تاسو چې فرض که راغلي د کاروبار بدله کې نن د نواز شریف فرض که یا د پنجاب ضرورت دی چې دی خپله منډۍ وګوري دی د مثال خپلې کارخانې نو اوس ورته منډۍ د هغه سره لویه منډۍ چې کوم دی د هندوستان ده بیا هلته خپل سامان خرڅول غواړي یا د هغوی نه راوړل غواړي. نن پنجاب چغې وایي چې دا فیورټ ملک دی او پریس هم لګیا دی او میډیا لګیا دی هندوستان لکه د هغوی رور دی که نه. اوس ضرور یې ځکه دی چې کاروباري مفاد یې ورسره وابسته شو. دغه خبره چې پرون باچا خان کوله چې انډیا سره ښه تعلق پکار دی نو زموږ به ټینشن نه وي فوج باندې به خرچه نه وي. ستا خبره دې کټ کومه
ولي خان بالتفريق خبر تكون واجه خبر كده ايه سورن سينجا एक बच्चा खान तो दुनिया याद नहीं स्टा फसल बदूर साला उड़ा रही ना लगा था बेबी दा तो फेल मामा तो फेल तो फेल सिंग दे دا لکه تا اگر سوچا تو فیل سنگ دې پورې خبره کوو چې لکه نن خو د پنجاب اخبار نه وایي چې نواز شریف غدار دی او باچا خان ولی خان په غدار نن چې صوبایي خود مختاری ته دا ملان کې بابک صاحب صوبایي خود مختاری په مکمل نه دراغلی لکه سنا سره راغلی یار چې په دې سنا سبانه دومره ټوپونه وایي او نن هر سړی وایي چې صوبایي خود مختاری پکاره تاسو خطا بیا خبر کړم ها جی چې کاله باغ دې مو شو وسبي دې مو شو اتاني میراده هغه چې نن یو میاشت مخکې یو ټیم میټینګ وو اسپادیار خان ولنا کوله چې نه واجی ځان ته وګور تورو داخلي که پاکستان اخلي دا دې بوله دي خبره او دا اوس اخري وګوره دا اوس اخري خبره ورجی بابا سے پدی اقتصادی راهداری ایکشن ګوره بنیادی بدا کړی ایکشن په چا غشته دا پی ان پی اگشته یو سیمینار کوټه کې بل په اسلام آباد کې دا هغه سیمینارونو نه پس نواز شریف مجبور نه نواز شریف مجبور شو چې پارټای مې هغه پیسې وغوښته هغه کې لکه یک بیانې ورکړه خو پنجاب د خلکو کوئی نه بدلی کړي باغ روان بیا دلته پیسې شو خو به هر حال کدو شو چې لکه فرق جمعیت تم دا احساس شو چې بل تو نو نن څنګه د کالاباغ ډیم په حق باندې چې یو یونټي وا په اقتصادي راهداري کې به یو یونټي شته لکه د خلکو ته دا شی وشو او زه وایم چې ګور دا مخکې یارو لکه دا په دې کار شو تا چې زید راغی تر راغی او دا خو ډېر خوشاله خبره شو دا څه وکوږي مونږ به دردو وای مینه پتلو راتلو زیاتېږي کله به ته کله راځه کله به زه درځم نه نو یو خدا دا ګوري سره طرف خبره نو مونږ به دا زائد دی دومره لري نه دی مطلب چې سړیا سه وشي لري دی مطلب دا دی کنه هیوانی ما ګټه لګی دومره خبره نه خو سم غم خافي سړیا او تاسو دی خدا سره او راځو ان شاء الله بیا دا مونډي واړو موږ عمره پلان کې ځای او غیر په دغه طرف دور لاندې راکړه بالکل زه افغانستان کې ما زه افغانستان کې ما وکړ من خټک سي دیو نو دا څه وکوږي چې دا نن چې څنګه محفل دی کنه دا خو خیر هغه جرنلی د لیمټ غونته شو دا خو خیر ابتدا شو دا څه وکوږي چې لکه دا نوی الکان خصوصا نه دیږي دا برا غختل غواړي دوی ته لکه دا خبره دی نه دا خبرول غواړي بلا بدقسمتی زموږ دا بابت سکولینګ نه کیږي نه ټیک خبره ده لکه کمونست پارټي والا دا جماعت اسلامي والا د جی په دې جماعت کې ماته شین مولا کوي دا هر ور مولا ته نوم نه اخلي برګ مولا شین مولا تور مولا دا شین مولا دا د اتوار پورل دای په دې جماعت کې مطلب دا څه کنه دې مطلب دا چې دې مخالفت کوي دی په دې جماعت څنګه چې به موږ ته کانګرس وی کنه او یا خلکو ته نفرت کوي کته برګ مولا شین مولا تور مولا ها نو د دې نه مخکې چې زما د رور هغه ته جواب ورکړی وي دلته مخامخ یو دکان دی چې میاګان کاکا خیل میاګان دلته زوړ خدای خدمتګارو رویدا ګل میا هغه ورته وی چې دا شماس په څنګه داسې کار کولو چې دې داسې یو خدای خدمتګار وې دی چې کله دا پټینګونه کېدل 1930 کې دا مخامخ خیرات کې شراب خانه دلته تاسو چې اوس ولاړ شئ نو بار دکان دی لکه دمره او بیا داسې لوی حال دی نو هغه اباس ماما دا دکان دی دا شراب خانه وه ته چې رشته سره مو شو نو هغه سرجي وایي چې دی کله په دې شراب خانه پکټینګ وکړو څه کاکا صاحب اوس داسې نور ملګري نو دی ګرفتار شو نو زما د پلار د پارا سکندر مرزا دا سزا تجویز کاغه ټیم کې دلته دی ایسي په دې نوخار کې دی ایسي نو هغه زما د پلار د پارا دا سزا تجویز کړي دی دا څه پټه سم وي په میدان کې او دا جیک پکې دا هغه پخته یې سره ډیمیج
لکه داسې ظلم حدو او ظلم حدو او دې سکندر مرزا بنفس نفیس هغه سید اکبر نومې خدای خدمتګار ته په دې سر کوتک را پرېښو او دا ته په ویډیو ټکي کوي مړ شو. ویډیو کوي جی ویډیو کوي دا آ اته ویډیو کوي جی جی ها نو هغه- دا ویډیو کې یو اخیری خبر کوم ها. صحیح نو هغه سید اکبر اوسنی حالت د دې سر ته کوتک را پرېښو او هغه مړ شو او هغه به وی چې انګریز برباد کنه هغه سکندر مرزا بیا وروسته د پاکستان صدر خو خدای خدمتګارو سره دی هغه دا رویه دومره تلخ سړی و که نه مطلب هغه رویدارګل میا صاحب هغه ته وایي چې ولې به شماس داسې نه کول چې شماس ته داسې پلار زوی دی نو هغه کې به دا نرتوب لکه خامخا دا خبره مې دې پورې کوله نو دا راځي او راځي په ژوند کې خو بهرحال قرباني چا ورکړې اوس شو نه سر جي د دې سیف الرحمن کور چې دی تاتره کړی ما تا کال کې تا کال دی په هغې کې یو سیمینار و د دې پښتنو د دې مسلو په حواله او دا د 35-36 سال مخکې خبره ده زه اوس د 55 سال یم نو هغه ټایم کې به زما عمر 20-22 سال و دغه مره به په هغې کې چې ما مقاله ولیکه د پښتنو په حواله د افضل خان هم ولی خان هم مشران ټول پکې وو ما ته داسې یاد شي چې زه دا دغه نه راکوشم بېلو رجي صاحب راپاڅېدو هغه ټایم کې خو ډېر موج کې وو زه بالکل دې غاړې ته کم نږدې کم او جوختې کم او چپې رانه د مینې نه او مینې نه ما هغې کې دا دغه ویلې چې یاره په هندوستان کې د پښتنو دومره ریاستونو فرض لري که نه چې پښتانه راجګانو د هغې هغه مشران د هغې هغه بادشاهان 24-25 ریاستونه دا صرف د پښتنو لکه اوس مونږ دا ګوره دا ډاکټر عبدالقدیر خان چې دا د بوپال دی د بوپال د پښتو نوابي و دی په خپله ورځی دی داسې بلا دا جوش ملي آبادي دا ریاست دا اودو بل روهلکنډ او وغیره دا ټول دا هغې ذکر ما کړ ما دغه ځان سره سیو وکړه دې کې سیو کړه